یی ته د هغې پښې لپاره خفه یم تا پورې کومه اړه نه درلوده سمه ده ستونزه نشته اوس نو ملګرو دا چې میسي علي او رونالډو عمر زموږ ټیم ته راغلل نو دا سیالۍ ګټل کېږي ښه ګټل کېږي تاسې څه وایئ میسي عمر نه رونالډو میسي عمر دی او رونالډو علي دی زر کوئ پیلوي ژوندی اوسې هر څه ستا له برکته وشول خو زه د خاندان مېرمنې لپاره ډېره خفه یم هر څنګه چې وي هغه هم په عمر حق لري رښتیا وایي کله چې له ښوونځي نه وتو زه ګوري په یو ډول سره هغې ته قناعت ورکوو د هغې فکر ډېر خراب شوی و موږ دواړه باید له هغې سره مرسته وکړو ډېر ښه کار به وشي هغه باید په هغه حالت کې پرېنږدو مراده په خیر راغلی زویا خوشحاله اوسې مورې ښه مهرباني وکړه راځه دننه وخت نه لرم دننه نه ځم دلته کښېنو حسنم زر بېرته ځم نه زویا یوه پیاله قهوه درته تیاروم ویسکه پلار دې هم په کور کې دی ښاغلی عثمانه مراد راغلی زر کوه د باندې راوځه سلام په خیر راغلی ژوندی اوسې سهرا مېرمنې مهرباني وکړه لورې ته هم کښېنه ژوندی اوسې شکران ترورې زه باید کار ته لاړه شم په هر حال تاسې ته ښه وخت غواړم سمه ده ځه په مخه دې ښه شه خدای پامان ما هم د یوې ډېرې مهمې موضوع لپاره درته زنګ وهه زویا ښه وشول چې راغلې هغه موضوع څه ده زما په فکر کې هم یو څه ګرځي که نصیب ورور دې واده کوي او له دې نه داسې ښکاري چې اوس نو وار ستا دی او څه وایې مورې زما لپاره وخت ده همدارنګه زه په دې ځای کې ښځه نه کوم بوډا شوم شکران مېرمنې بوډا شوم مهرباني وکړه کښېنه ښاغلی عثمانه تېر شه ملا مې درد کوي په خیر راغلی زویا خوشحاله اوسې پلاره اوس د دې وخت راغلی چې ته باید تقاعد شي موږ له تاسو نه ساتنه نشو کولی څه وایې زویا پرېږده چې کار وکړي په کور کې تقاعد شوی سړی نه پرېږدم ځکه چې بیا په هر کار کې لاسوهنه کوي ګډوډي جوړوي پلاره مور مې څه وایي خبره ده په څه وخت ته دلته څه کوې یاوره دلته څنګه راغلې زه کیک فرمایشي کړی و هغه مې پرېښوده همداسې راوتښتېدم یابره زموږ د حالت به څنګه شي په موږ ډېر فشار راوړل کېږي تل رټل کېږو زموږ حق تل خوړل کېږي موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو موږ باید خپل حق واخلو کوم ځای نه یې واخلو څنګه له کوم ځای نه یې واخلو ته دې له مور نه واخله او زه مې له ماما نه خو زما له ماما سره څه نشته ته له خپلې مور نه اخیستلی شي کولی شي چې خپل ازادي اعلان کړي او خپلواک شي یاوره کوم یې کولی شم زما حق دې راته راکړي دواړه یو ځای یو کور نیسو کاروبار جوړو چکر ته ځو هغه هم چېرته چې موږ غواړو بېشکه یاوره
که په دې سینې کې داسې کسانو ستا غوندې زما داسې ښې مشورې منلې وای نو دې هېواد به اوس ډېر پرمختګ کړی و کاروبار به جوړ و بیا هر ځای ته چې ته غواړې چکر وهلو ته ځو زموږ مخه څوک نشي نیولی بیا له ما سره خو هېڅوک کار نشي لرلی پاریس ته هم ځو که نه سمه ده خو هغه ځای ډېر لرې دی مور دې بیا غوسه نه شي چېرته مې چې خوښه وي ځم مور مې څوک ده هغه له ما سره څه کار لري یا بره مور دې راغله زه ولې په دې اړه دومره فکر کوم آخر په دې کار سره زه خپل کور لاسته راوړم خو که په صحرا څه وشي نو بیا زه خپل ځان ګرم ګڼم نه ګرانې په صحرا څه کېدلی شي هغه ښځه داسې نه ښکاري چې چاته زیان ورسوي او بله دا چې د صحرا له امله ماته کار پیدا نه شو په اصل کې زه مجبوره یم مه ډارېږه فاطمې د خپل ځان لپاره باید داسې کار وکړې بله میرال میرمنې زه یم فاطمه ما پرېکړه وکړه چې له تا سره ووینم سمه ده هر څه چې وایي زر یې ووایه ما ته یې دومره وخت نه دی راکړی ما ته یوې ښځې زنګ وواهه د صحرا په اړه یې یو څه وویل څوک وه څه یې وویل ودې پېژنده زه په دې اړه پسې نه پوهېږم خو زه یې پېژندلم ما هغه ونه پېژندله له تلیفون نه یې زنګ وهلی و که له موبایل نه د ټلیفون نه یې وهلی و ویې ویل چې زما شا پرېږدئ زه د صحرا په اړه معلومات نه لرم ټلیفون یې بیا بند کړ ډېر ښه آخر مو هم یو ثبوت پیدا کړ اوس د کور ته لاړه شه زه ګورم چې هغه اړیکه له کوم ځای نه نیول شوې وه وروسته بیا د صحرا ژوند له مرګ نه بتره وه ایفا وبخښه دلته کېناستلی شم مهرباني وکړئ کښېنئ زموږ هلکان دا سیالۍ نشي ګټلی زه خو وایم چې هسې وخت ضایع کوي داسې مو وایه مدیر صاحب موږ ډېرې سیالۍ لیدلې چې په وروستیو دقیقو کې ګول وهل شوی هلکانو تکړه شئ زر کوئ آفرین هلکانو
مهرباني وکړئ ستاسو وار دی. څومره ښه سیالۍ وه. د سیالۍ لوبډلې هلکان څه حالات ته رسېدلي وو. هغوی باور درلودو چې سیالۍ ګټي، خو دا چې سیالۍ موږ وګټله حیران شول. زموږ نیکونو څه ویلي، څوک چې څوک کم ګڼي خپله خوارېږي. زه نن عمر د ټیم اتلۍ لا نه وم. ما ته وګوره عمره، ته اوس خپل ځان رونالډو ګڼې او که ځان میسي ګڼې ووایه عمره. آفرین هلکانو. ژوندی اوسې ښوونکیه. عمره تا ته یو ځل بیا مبارکي وایم. هر څه ستا له برکته وشول. استغفر الله. کاش چې خندان مېرمنه همدلته وای، ډېره به خوشحاله شوې وه. خو زه نه غواړم چې هغه وګورم. ما ته ډېر دروغ ویلي، له تا سره یې ښه چلند نه دی کړی. زویه داسې مه وایه. خندان مېرمنې چې له موږ سره هر څه کړي دي، بیا هم هغه په تا حق لري. هغه له تا سره ډېره مینه لري. زه نه غواړم چې نور د هغې په اړه خبرې وکړم. عمره زرکه به راځه، موږ تا ته په تمه یو. د خپلې بریا لمانځلو ته ځو. باید ولمانځئ. ښوونکیه راځه ته هم راشه. تاسې په خپل منځو کې ولمانځئ، زه لږ کار لرم. سمه ده ښوونکیه. د خدای په امان ښوونکیه. لکه چې ته هم ما غوندې فکر کوې. دا چې ته نه غواړې درملنه دې وشي، نو امکان نه لري چې نور دلته پاتې شي. ښه، فقط زه ډېر غواړم چې دلته پاتې شم. هسې نم زړه مې په تنګ شوی. ډاکټر صاحب لږ نور وخت هم نه ورکوئ، کیدای شي چې قناعت مو ورته ورکړی وای. ښاغلی احمده، له بده مرغه زه نور په دې اړه څه نشم کولی. په دوسیه کې یې لیکو چې اوس ښه شوی دی. اصلي زه غواړم چې نن د یو ساعت لپاره د باندې لاړه شم. یو کار دی چې باید ترسره یې کړم. ګوره زه حسین هم ډېره ستړې شوې یم. ته چې هم لاړه شې نو بوتي کې به څوک پاتې شي. سهره سمه ده. هغه بخښنه غواړم سهاره، فکر مې ډېر خراب دی. په دې کمیس چې زه کار کوم ډېرې ستړې کړې یم او نور ډېر کارونه هم شته. زه باید په یوې اونۍ کې د شغلې کمیس جوړ کړم. زه نه پوهېږم چې ټولو ته څنګه ورسېږم. که غواړې زه در سره مرسته کوم. دا خو څه ساده کارونه نه دي، ته یې نشې کولی. ګوره اصلي که دا ګنډل شوی ځای بیرته خوشي کو، فکر کوم چې دا ستونزه به حل شي. هغه وخت به بیخي منظم ښکاره شي. ته لکه چې په ګنډلو ډېره ښه پوهېږې. ما هسې هڅه کوله چې تا ته یو څه زده کړم. داسې مه وایه، ما له تا نه ډېر څه زده کړي اصلي. تا ګنډل چېرته زده کړي سهره جانې؟ زما برندره یوه ډېره ښه خیاطه وه او بیا ماته یې هم ګنډل زده کړي. ویل یې د کومې ښځې چې ګنډل زده وي هغه تل بریالی وي. لومړی تا راستن یې په لاس راکړل، وروستی بیا قیچي راکړه، له هغه نه وروستی ماشین ته کېنولم. ښه ده، زه ډېره خوشحاله شوم. اوس نو له ما سره مرسته کولی شي، په ځانګړې توګه د دې کمیس د کار په خلاصولو کې. البته. ښه نو زر کوه.
خیریت دی څه خبره ده زما د کور په مخ کې څه کوئ خاندان مېرمنې ارامه اوسئ غواړو له تا سره خبرې وکړو مونږ تا ته اندېښمن شو ښه ما ته اندېښمن شوئ ښکاره ده له ما نه مو خپل زوی واخیسته اوس ګورئ چې زه په څه حالت کې یم تاسې په ما ملنډې وهئ خاندان مېرمنې دا دې ومولیدلم حالت مې داسې دی اوس هم ژوندی یم د کور له مخې مې ورک شئ نور نه غواړم چې ستاسو څېرې وګورم اوس یې فکر خراب دی هغې ته باید لږ وخت ورکړو الې مېرمنې رښتیا وایې ښوونکیه په هر حال الې مېرمنې زه عمر ته زنګ وهم پوښتنه کوم چې چېرته دی څنګ ته یې ورځم کې مو د دې لپاره ونیولې چې لوبې وکړې د دې ځای حالت ته وګوره هله نو زر کوه زر دا شیان ټول کړه ماما دې هر وخت پوښتنه کوي وایي چې له یوکسال نه خوشحاله یې زه ورته څه ووایم یوکساله ګوره دا یوه خیریه ټولنه ده د خپلې تنخوا په بدل کې باید کار وکړې هله هله زر کوه لږ وروسته به ماشومان راشي السلام علیکم وعلیکم سلام خیرت دی احمد مولا صاحب هو انشاءالله خیرت دی فاتح اوس دلته اوسیږي بل ځای مو پیدا نه کړ زویا د دې لپاره چې خپل ضد دې پوره کړي خپل ځان ته زیان نه رسوي دا چې په روغتون کې د درملنه کېدله دلته اندېښنه مه کوئ زه ډېر وخت دلته نه اوسېږم یو څو اونۍ به هم تېرې نه شي جنازه به مې وکئ بیا به هېچا ته سرخوږی پاتې نه شي دا چې ته مرګ دومره غواړې نو ښه چمتووالی به دې هم ورته نیولی وي زه چمتو یم بایک هم شته له دې بایک سره هغې نړۍ ته ځم په خیر راغلی وروره زه او ته یو ځای اوسېږو زموږ تقدیر هم یو ډول دی زموږ د ټیم غړو دلته وګورئ انځور مو اخلم ډېره مننه ګورو چې په وروستۍ سیالۍ کې څه کوو وروستۍ سیالۍ کې باید هڅه وکړو 3 کاله هغوی په پرله پسې ډول اتلان کیږي په دې معنا چې رقیبان تکړه دي خو ویدې له موږ سره هم مار شته دلته راشه بخښنه غواړم زموږ حساب څومره کیږي واخله هم دومره بس دي بله څارم یې په تمه کېږم چې یوازې شي دا دی راغلم زر کوه ووایه ته پوښتنه وکړه زه یې درته وایم هغه ښځه څوک ده څنګه دلته راغله خاوند یې څوک دی تر اوسه یې څنګه ژوند کړی په هر څه چې پوهېږي ټول ووایه که د جابر نوم ورته واخلم هغه راځي ما پیدا کوي وژني مې ښه دا ده چې د هغه په اړه ورته هېڅ هم ونه وایم خاوند یې نه پېژنم خو خاوند یې د کلونو راهیسې خپل زوی پټ ساتلی و کله چې سهرا هم خبره شوه خپل زوی یې واخیسته دلته را وتښتېده له کوم وخت نه چې سهرا راغلې دا خبرې شوي زه هم په دې پوهېږم ته ما ته هغه څه ووایې چې زه پرې نه پوهېږم هغه ښځه هرومرو کومه خبره پټوي څه خبره پټوي دا چې څه پټوي زه نه پوهېږم خو هغه څه خبره پټولی شي مېرمنې هغه خوارکۍ دلته هېڅوک هم نه پېژني د هغې هر څه په سوریا کې پاتې دي مېرمنې
له کوم وخت نه چې راغلی یم هغه خبرې کوي چې زه پرې پوهېږم په سوریه کې کومه خبره شوې ده هغه څنګه راغله څه یې وکړل هرومرو کومه خبره شته که نه پوهېږې نو پیسې مې بېرته راکړه زه په یو ډول سره ځان پوهوم بیړه مه کوه مېرمنې ته څنګه ځان پوهوې زه معلومات پیدا کوم ښه نو سمه ده پیدا یې کړه او پیسې دې واخله اورم لورې بلې ترورې څنګ ته دې درځم څه ته اړتیا لري نه لورې ژوندی اوسې خدایه خیر کې انشاءالله پوهه به نشي چې زه د باندې وتلی یم سبا ته بیا سره وینو کومه خلک ښه ځان ته پام کوه موږ تا ته اړتیا لرو دروازه مې ونه ټکوله نیسان ته خو ښایې که نه ناروغه غوندې ښکارې که غواړې زه به در سره پاتې شم ها نه نه زه ښه یم له خوب نه راویښه شوم ځکه مې حالت له ګډوډ دی ته خو هسې نام له زینب سره ډېر وخت تېر کړ نور د نه سره وم ته به هم کارونه لرې داسې چې ده نو سمه ده زه نو راځم خورې چای او قهوې ته هم راشه سمه ده په تمه دې یم څه خبره ده مورې ولې ژاړې مهرباني وکړه څه وشول څه دې وکړل یو کار دې خلاص نه څه کله چې عمر له خپلو ملګرو نه جلا شو له یو بل کس سره یو ځای شو اوس له هغه سره دی بل کس سره څوک دی ته یې نښې راته ووایه یا خانقاق یې اغوستی غنم رنګه دی سلیم دی ماته هم سرخوږی جوړ شوی بل به نو څوک وي سمه ده له تا نه په تنګه شوم ښوونکیه ته له خپله حده اوړې اړتیا ده چې یو څوک حتمن تا ته سبق درکړي سمه ده په خپل ځمکې باندې چې کومې پیسې لاسته راوړې هماغومره پیسې موږ هم تاسې ته درکوو د پلورلو په اړه فکر نه کوم دا په دې معنا ده چې تاسو غواړئ موږ نور هم په زحمت کوي دا چې ستونزه څه ده او ولې زموږ وړاندیز نه منئ نه پوهېږم
زه هم نه پوهېږم چې تاسې ولې هغه ځمکه له خپلې بیې نه 2 برابره لوړه اخلئ. دا خبره مونږ پورې اړه لري. زه خو وایم دا چې تاسې څومره پیسې لاسته راوړئ که په دې اړه فکر وکړئ ښه به وي. زه د کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم. پرته له کوم لامل نه هېڅوک به دومره لوړه بیه نه اخلي. دا په دې معنا ده چې کومه خبره شته چې موږ نه پوهېږو. داسې کومه خبره نشته. کلونه کېږي چې په دې برخه کې کار کوئ، نو په دې به هم پوهېږئ چې داسې خبره پټه نه پاتې کېږي. یعنې زه خو وایم چې بې ځایه اندېښنه کوئ او خپل فکر خرابوئ. زه چې په کوم کار پوه نه شم هغه نه کوم. لنډه دا چې له ما سره د پلورلو ځمکه نشته. سمه ده، تاسې بیا هم ښه فکر وکئ. زه بیا تاسې ته زنګ وهم. سمه ده. ورځ په خیر. ورځ په خیر. ترورې ته دلته څه کوې؟ د باندې ولې وتلې؟ هغه په کېناستلو مې زړه تنګ شو لورې. بله دا چې وږې شوې وم، ومې ویل چې د باندې لاړه شم او یو څه وخورم. لږ نور هم وزغمه ترور جانې. که کومه خبره وه ماته زنګ ووهه او تر څو چې مجبوره نه شوې له کوټې نه مه وځه. سمه ده؟ هیله کوم هر څنګه چې کېږي زه یو بل کور نیسم. په دې ډول سره دې نشي پیدا کولی. سمه ده؟ سمه ده لورې، تر څو چې نه یم مجبوره شوې له خپلې کوټې نه وځم. ښه صحرا لورې یو څه ووایم. کله چې ته له سوریې نه ترکیې ته راتلې، کوم کس چې در سره د خاوند په توګه مرسته کړې وه، وایم که هغه ته هم خبر ورکړو داسې نه چې جابر راشي پلټنه وکړي او هغه هم پیدا کړي. هسې بې ځایه ستا له امله هغه بیچاره هم په کوم مصیبت کې اخته نه شي. څنګه؟ نه، هغه نشي پیدا کولی. اندېښنه مه کوه. بله دا چې موږ باید بې ځایه هغه وارخطا نه کړو، همداسې نه ده؟ ته مه ډارېږه، ته خدای په مرستې سره هېڅ هم نه کېږي. اندېښنه مه کوه. سمه ده، ته لاړه شه لورې، زه هم خپلې کوټې ته ځم، داسې نه چې دلته مو څوک وګوري. سمه ده، پام کوه. نه نه، دا کار داسې نه کېږي. زه باید یو څه وکم. یوه خبره ده چې وایي هر وخت چاته فرصت په لاس نه ورځي. په هوایي ډګر کې د مسافرینو نوم لاړ شته. زه باید داسې یو څوک پیدا کړم چې هغه نوم لاړ ماته راوړي. هی زما دا بې فکره سره څنګه مې هېر شوي وو. رابې خیر دی، ته خو ماته نن یو کار وکړه. بلې رابې، زه یم فاطمه. هغه څه ووایم؟ ستا زوی اوس هم په هوایي ډګر کې کار کوي خورجانې. له هغه سره همدا اوس یو ډېر مهم کار لرم. ته د هغه د ټلیفون شمېره ماته راکولی شې؟ ښه 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 ښه، سمه ده، ژوندی اوسې. ښه، د خدای په امان. نیسان تاسو وکړل. پام کوه نیسان، لکه چې ډېر شکر دی. زه پوهېدم چې ته داسې کار نه کوې. ته داسې یوه ښځه نه یې نیسان. زه پوهېدم چې ته ماشوم نه لرې کوې. شکر دی خدایه. خو البته چې ستا لپاره به ښه خبر وي، خو زه نور نشم زغملی. پوه شوې؟ نه یې شم زغملی. زه نوره ځم. نیسان چیرته ځې؟ ووایه چې چیرته ځې. په دې کار سره کومه ستونزه حلوي؟ څنګه چې تا غوښتل هغسې مو کومه ستونزه حل نه کړه. زه غواړم لږه یوازې پاتې شم، فکر وکړم. ته هم لږ یوازې پاتې شه، ښه فکر وکړه.
زر کوه لورې بابا کره دې ځو. هغوی ته ماتې ورکوو بیا به وګورې له دې نه وروسته به زه یو ښه ژوند ولرم. هو بیخي هم داسې ده. په راتلونکي کې به یو ډېر ښه او ارامه ژوند ولرئ عمره. او اوس خو د خپله سکه مور هم پیدا کړه، خو خاندان مېرمنه هم باید هېره نه کړي. هغه په تا ډېر حق لري. ته مې د مور غوندې خبرې کوي. ما ته مهمه دا وه چې خپله سکه مور مې پیدا کړم. هغه مې پیدا کړه، نور ما ته هیڅ هم ارزښت نه لري. ښوونکیه ښه ده عمره، ته لاړ شه آرام وکړه، وروسته بیا خبرې کوو. سمه ده ښوونکیه، وبه ګورو سبا ته به ډېره ښه لوبه وکړم. هغه کس اوس له عمر نه جلا شو خاندان مېرمنې. داسې چې د رسو ته ګورې بیړه وکړي. عمره سلیم ښوونکی څه خبره ده؟ د اندېښنې وړ خبره نشته. د هغې خاندان مېرمنې مسلې له امله مې زړه ډېر نارامه دی عمره، خو مې غوښتل تا سره خبرې وکړم. ښوونکیه زه نور نه غواړم چې د هغې په اړه څه ووایم او یا څه واورم. خو د هغې په اړه ته باید داسې خبرې ونه کړې. آخر هغې له تا نه د کلونو راهیسې د یوې مور په توګه پالنه کړې. کېدای شي چې اوس غوسه واوسې، زړه ترې خفه وي، خو هغې ما نه خپله سکه مور پټه کړې وه. هغې له ما سره لوی خیانت کړی. کېدای شي تېروتنه یې کړې وي. ته رښتیا وایې، خو دا چې هغه له تا سره څومره مینه لري، ته ورته څومره ګران یې، ته خپله پوهېږې. هیله کوم ښوونکیه زه نور نه غواړم چې په دې اړه خبرې وکړم. ستړی یم، نه غواړم چې ستا بې احترامي وکړم. څنګه ده چې خوښه وي، خو په دې اړه بیا خامخا خبرې کوو. ومې ویل چې ښه یم. ته ما ته دا معلومات راکولی شي چې صحرا څنګه له پولې نه راتېره شوې؟ دې پسې مه ګرځه چې څه کوم، زما لپاره ډېر مهم دی. هر څنګه چې کېږي پیدا یې که. زر کوه عباسه، خیر دی. ژوندی اوسې، له تا نه د خبر په تمه پاتې کېږم. دا لاره خو مې اوس نیولې ده، خو که زه په دې پوهه شم چې صحرا له چا سره له پولې نه راتېره شوې او هغه ښځه ما ته پیسې راکړي، بیا نو داسې یو ځای ته تللی شم چې جابر مې هېڅکله هم پیدا نه کړي. ورته مې ویل معلومات لاسته راوړه. لومړی ونه منله، خو کله مې چې ورته ویل زما پیسې بیرته راکنه بیا یې ومنله. پیسې هر ډول دروازه خلاصوي اصلي لوري. سمه ده، کله خبر درکوي چې معلومات لاسته راوړل خبر راکوي. یوه شیبه دا چې هغې هېڅ هم ونه ویل، کیدای شي درته دروغې ویلي وي، یعنې د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي. خپله خوښی ده، معلومات چې نه وي پیسې هم نشته. خو ته ارامه اوسه، ما د هغې ښځې په څېره کې یو څه ولیدل. هرومرو یو څه معلومات پیدا کوي. له کوم وخت نه چې راغلی ده ژاړي. فقط احمد پوهیږي چې هغه څومره ځورېږي. زما ګرانې خورجانې، اوف، زه یو ځل څنګ ته ورځم. خورجانې داسې مه کوه، دومره مه ژاړه، زړه دې ډېر مه خفه کوه. ورته دې وویل چې زه د ماشوم لرې کولو ته ځم، خو هغه رانغی. هغه نسته او نه هم د خپل د ماشوم په کیسه کې دی نیسان لوري. هر څه ښکاره دی نیسان. ته هم داسې وژاړه او زړه دې وځوراوه.
ورنه غای ځکه چې هغه پوهېده زه داسې کار نشم کولی ته اوس هم د هغه پلوي کوي په تا مې هېڅ باور نه راځي نیسان در سره مرسته نه کوي ځکه چې ستا په کیسه کې نه دی هغه یوازې غواړي چې له نورو خلکو سره مرسته وکړي لورې مورې نور نو بس دی خور مې حسن هم خفه ده ته هم پرې ډېر فشار مه راوړه کیدای شي چې ستا خبره سمه وي کیدای شي چې هغه په رښتیا زموږ په کیسه کې نه وي خو سربیره په هر څه له هغه سره او له خپله کورنۍ سره ډېره مینه لرم ته ولې هلته ورنغلې؟ زه ځکه هلته ورنغلم چې زموږ د ماشوم د لرې کولو لپاره هیڅ کوم احتمال پیدا نشي خو هغه تللې وه هلته تللې وه وروره زما انسان داسې کار څنګه کولی شي احمد ملا صاحب مونږ ټول انسانان یو هغه هم غلطي او تېروتنې کولی شي څنګه چې تا وویل هر څوک هغې ته هر ډول خبرې کوي احمد وروره یعنې فکر یې لږ ګډوډ دی خو هغه باید دې کار سره رضایت ښکاره نه کړي دا د خدای له امر نه سرغړونه کول دي دا کار هیڅ منطق نه مني بله دا چې هغه دومره عقل لري چې د دې کار په ګناه پوه شي نه وروره نه زه اوس هغه نه پېژنم په حالت نشم پوهېدلی کېدای شي هغه ډاره شوې وي په یاد راوله چې په لومړیو کې څومره ډار شوی وي خو ته په یو ډول باید هغې ته ځان نږدې کړې ته باید د هغې زړه لاسته راوړې هغه ولې داسې کوي ستاسې دواړو ترمنځ اړیکې ولې خرابې شوې دي په دې اړه باید فکر وکړې ته رښتیا وایې وروره دین نصیحت دی موږ دا خبرې نورو خلکو ته کوو خو د ستونزې په وخت کې هر څه مو هېرېږي په هر حال شکران ترون انسان سره خبرې کوي انشاءالله فکر به یې بدل شي انشاءالله را مې وړل سویه کتابونه دي ټول شیان دي ټول مې راوړل تا ته یې څه وویل یعنې خپه خو یې نه کړې نه هغې ډېر ښه چلن وکړه په اصل کې ما فکر کاوه چې وبه ژاړي خو کیدای شي چې ماته احسان همداسې ښودلی وي مورې ورزشي جامې مې ته خو پوهېږې سبا ته تمرین لرم زه هغه هېرولی شم هغه په دې بیک کې دی زه فکر کوم څوک چې زما په اړتیا وپوهېږي زما په حالت پوهېږي هغه ته خاندان مور خاندان مېرمنه نه ده زویه داسې مه وایه هغې ډېر وخت له تا نه پالنه کړې له تا سره یې مینه کړې هغه په تا باندې د یوې مور غوندې حق لري هیله کوم د هغې په وړاندې لږ سم چلن وکړه زه دا شیان خپلې کوټې ته وړم سهار په خیر ښوونکیه هلکانو عمر مو لیدلی نه نه مو دی لیدلی مونږ فکر کوو چې له تا نه پوښتنه وکړو خو ډېره ناوخته شوې ده هغه باید اوس راغلی وای کېدای شي چې ویده پاتې شوی وي عالیه مېرمنې سلام ما د عمر لپاره زنګ وکړ هغه په کور کې دی ښوونځي ته نه دی راغلی پوه شوم زه بیا درته خبر درکوم
له کور نه ډېر وخته وتلی زه ځم په کتابتون او ټولګیو کې ګورم هلکانو ای فرازه چې موږ یې هم وګورو خیریت دی ښوونکی ولې د فکر خراب دی بخښنه غواړم کورشاد ښوونکیه فکر مې لږ خراب دی زه هم اوس ستا ټولګي ته درتلم عمر په ټولګي کې و نه عمر نن هیڅ نه دی راغلی های الله هغه ولې نن نه دی راغلی میرال میرال نیسان دلته ده نیسان ناروغه ده بخښنه غواړم په دې حالت کې له چا سره نشي لیدلی زه پردی نه یم میرال د مور پر ځای یم زه یې ترور یم نیسان لورې زر کوه پاسېږه دواړه یو ځای کور ته ځو ګوره داسې کار له تا سره هېڅ ښه نه ښکاري بې ځایه د ځان په زحمت که ترورې زه کور ته نه ځم شکران یا جانې ته ما پسې ډېره خفه شوې وې زینب لور جانې اوی قربان دې شم پلار مې هم دلته راځي حاله زینب لورې د باندې لاړه شه له سهاره یې د ویل چې زه بڼکي ته ځم هله پرېکړه دې کړې همداسې ده یعنې بیرته نه ځې لورې ګرانې لورې ګوره ته ځوانه یې بې تجربه یې په ژوند کې دې ډېر څه نه دي لیدلي لور جانې ګوره وروسته به بیا پښیمانه شې داسې خبرې دې کلګې احمد ته کړې وای نو دا ستونزه به وخته حل شوې وه بخښنه غواړم شکران میرمنې زه مې نور خپله لور یوازې نه پرېږدم د خپلو سترګو لاندې یې ساتم ما هغه د خپلې سکه لور غوندې لویه کړې ده ما دا د څه لپاره لویه کړې ده د دې لپاره مې لویه کړې چې ټول عمر د یو معیوب ماشوم خدمت وکړي میرال دا چې ته څه وایې هېڅ نه پوهېږې توبه توبه دا څه معنا لري چې د یو معیوب ماشوم خدمت وکړي هغه ماشوم د نیسان د زړه یوه ټوټه ده اولاد یې دی بس دی نو نه غلی شئ سر مې ډېر درد کوي خیر دی لږ مې په ارامه پرېږدئ سمه ده لورې زه همدا اوس درته درمل راوړم سمه ده لورې څنګه دې چې خوښه وي ګرانې خدای دې له تا سره مرسته وکړي ما هم نه غوښتل چې داسې وشي خو وشول زه خو پیسو ته اړتیا لرم زما غږ اورئ ویې پلوره څه خبره ده مخکې شه چیرته مې بیایې کوم ځای چې د خوښېږي هلته دې بی که زه ورته هر څه ووایم دا بوزم